ګرانو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. د لغمان واد چینل ته ښه راغلاست. عزیزانو، تاسو به په دې 15 دقیقې ویډیو کې 15 غوره تخنیکونه د وینډوز زده کړئ. ویډیو وګورئ په دې هیله چې تخنیکونه مو د پام وړ وګرځي. دوستانو، یو چې د دوستانو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو د کمپیوټر له صفحې نه په خپله کمپیوټر کې عکس واخلو. مثلا زه دلته یو PDF فایل لرم، غواړم له دا PDF فایل مثلا ترجمه کوم، دغه عکس ماته ضرورت ده. زه چې اوس په ده باندې کلیک کوم، سیف نه ورکړي، که سیف ورکړي اتومات PDF صفحه سیف کېږي. زه غواړم د دغه یو قسمت عکس واخلم، نو تاسو به راشئ سرچ ته، دلته به سنپ ولیکئ، SNP، سمه ده. سنپینګ ټول تاسو درکوي. د سنپینګ ټول له طریقه ډېر په اسانۍ کولی شئ عکس واخلئ. تاسو بل ته نیو ووهئ، کوم قسمت چې غواړئ هغه باندې کلیک وکړئ، مثلا په دې شکل اوکې کړئ. که غواړئ عکس ځان سره ثبت کړئ، تاسو به په سیف باندې کلیک وکړئ، په ډیسکټاپ کې به یې ثبت کړئ، سمه ده، په دې طریقه. او که غواړئ ثبت نه کړئ، اتومات تاسو ورک کې کولی شئ د کنټرول وی طریقه باندې عکس دلته راوړئ په ډېرې اسانۍ سره. دوستانو، یو تعداد ملګرو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې یو فولډر هایډ کړو، یا داخل د فولډر چې کوم مواد دي هغه هایډ کړو چې تر څو معلوم نشي. لکه دلته دا مواد زه غواړم دا هایډ کړم یا د ورک کړم د صفحې له مخې چې معلوم نشي. نو که غواړئ فولډر هایډ کړئ، مکمل فولډر هم هایډولی شي. که غواړئ داخل د فولډر چې کوم مواد دي هغه هایډ کړئ، په دې طریقه یې کولی شئ. داخل فولډر ته به لاړ شئ، بیا به ټول مواد کلیک کړئ، کنټرول A له طریقه، بیا به راشئ پارافاکتیس ته، دلته به تاسو هایډ انتخاب کړئ او ریډ آنلاین به هم انتخاب کړئ، اپلای به ووهئ، دا به اوکې کړئ. صحیح شو. فولډرز کوم فایلونه چې ول هغه هایډ شول. که بیا هم مثلا تاسو غواړئ هغه بیرته نمایش کړئ یا بیرته وګورئ چې چېرته دی، تاسو کولی شئ دلته د ویو، سمه ده، فولډر آپشن، دلته به ویو ته لاړ شئ، دا به شو کړئ. مثلا زه دا شو فالوم، اپلای، اتومات کوم شیان چې ما هایډ کړي بیرته راغلل. مثلا که تاسو دا ویو نه وي، که وینډوز 7 وي، کولی شئ کنټرول فاینل ته لاړ شئ، سمه ده. دلته کنټرول فاینل کې به تاسو فولډر آپشن پیدا کړئ، سمه ده. همد باندې به کلیک وکړو، ویو ته به لاړ شئ. دا به مثلا زه اوس غواړم بیرته هایډ کړم، ډو ناټ شو ورته وهم، سمه ده، په دې طریقه. که غواړئ بیخي بیرته له هایډه وباسئ، کولی شئ بیا هم ویو فولډر آپشن، دلته هم ویو، شو به ووهئ، سمه ده، اپلای، اوکې. تاسو به د باندې بیرته کلیک وکړئ، پارافاکتیس ته به لاړ شئ، دا غیر فعال علامه پکې، سمه ده، اوکې، په دې طریقه. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ فولډر کې یا فولډرونه فایلونه هایډ کړئ. دوستانو، دا ځل به درته دا تخنیک وښیو چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې د سکرین کیبورډ نه استفاده وکړو، یعنې غیر له دې نه چې موږ کمپیوټر کیبورډ نه لري. زه ورځم سرچ ته، دلته لیکم آن، سمه ده، آن هم چې ولیکو اتومات تاسو راځي، آن سکرین کیبورډ، د باندې کلیک کوئ، صحیح ده. مثلا ورډ وازوم، دا کیبورډ زه دلته راوړم په دې طریقه. زه دلته لیکم مثلا له دې طریقه تاسو کولی شئ کیبورډ استفاده کړئ. دا هغه کمپیوټرونو ته په زیات خوري زیات چې کوم کمپیوټرونو سیستم ټچ وي، یعنې شیشه یې ټچ وي. همدارنګه که کیبورډ هم نه د ضرورت په وخت کې له دې نه هم استفاده کولی شئ. دا ځل په دې طریقه کې تاسو ته ښیو چې څنګه کولی شو خپل کمپیوټر ډراګ موډ ته واړو، لکه څنګه چې موبایلونه ډراګ موډ ته تبدیلوي. را به شو سټارټ منو ته، سیټینګ باندې به کلیک وکړو. له سیټینګ وروسته به تاسو راشئ پرسنالایزیشن ته، دلته به کالر ته لاړ شئ، سمه ده. کالر نه به وروسته راشو لاندې، دلته به په ډراګ موډ باندې کلیک وکړو. کمپیوټر صفحه ډراګ موډ ته تبدیله شوه او اوس مو د رڼا له مزاحمت څخه جلوګیري کوي. عزیزانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې تخنیک کې به تاسو زده کړئ چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې د انګلیسي ژبې تر څنګ فارسي او پښتو اضافه کړو.
راځو دلته سرچ دلته به ولیکئ کنټرول پینل. سمه ده. کله چې کنټرول پینل ته راغلی تاسو به په لانګویج باندې کلیک کوئ. سمه ده. اډ لانګویج باندې کلیک کوئ. دلته به اډ ا لانګویج د باندې کلیک کوئ. هره ژبه چې غواړئ تاسو هغه دلته اضافه کولی شئ. مثلا زه غواړم پښتو اضافه کړم. پی ووهئ کیبورډ کې اتومات پښتو راځي. ډبل کلیک به پې وکړئ. دې ځای کې پښتو اضافه شوله چې دلته یې هم لیدلی شو. مثلا زه غواړم فارسي ژبه هم اضافه کړم. اډ لانګویج فارسي پی ووهئ اتومات فارسي ژبه راځي. صحیح شو. دلته یې هم کتلی شئ فارسي. مثلا که غواړئ دا ژبه بیرته له منځه یوسئ ریموف یې کړئ د باندې کلیک کوئ تاسو به دې ریموف له منځه. سمه ده. که غواړئ ژبه تبدیله کړئ په د باندې کلیک کوی شئ ژبه تبدیلي کې لیکل کوی شئ. کولی شئ تاسو په شیفټ آل باندې ژبه تبدیله کړئ. په دې قسمت کې ګورئ پښتو راځي یم انګلیسي ته تبدیله کړئ. شیفټ آل تبدیله. مننه دوستان. ډول د وینډوز 10 یا وینډوز 10 15 تخنیکونه په آینده ویډیوګانو کې به هم نور غوره تخنیکونه تاسو ته در وړاندې کړو. کور مو ودان.